د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کو، یو 2 کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کوو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده، هلته به ولېږو. ملګرو دا ویډیو د الله د رضا دپاره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. نو دا عقبه ولېږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاید او یو بل کافر و نضر ابن حارس، دا 2 کسه یې ولېږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغوی نه یې تپوس وکړ. هغوی ورته ویل د 3 خبرو تپوس ته وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونی پیغمبر یې. ځکه موږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده، نو هغه همدا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا 3 خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومه. نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده، که درې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغوی چې رالل میټنګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي، هغه 3 سوالات مونږ د نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه کړه دروغجن دی. 3 سوالاتو کې یو سوال ده چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کوم ځای ورک شو، د دې واقع ذکر کړه، چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی و چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک وي، دا معلومات ته وایي، دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې ویې ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم، وی موږ له د 3 سوالاتو جواب را، که دا دې راکړه موږ به ومنو چې ټیک وی، او که دا دې را نه کړه بیا به زه دروغجن پیغمبر. نبي علیه السلام ورته ویل ستا نه به جواب درکړم، ځکه زما جواب خو رضا نه جوړو، نه خو ما سره صحت کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده، نو زه به د وحی انتظار وکړم، الله نه به وغواړم ما له به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکړم. اتفاق ته ګوره، حکمتونه پکې وي، د الله پارچه کې حکمت وي. د نبي علیه السلام انشاءالله لفظ هېر شو، دی ونه وی چې سار له به جواب درکړم انشاءالله، دا انشاءالله یې ونه وی، چې ویې نه وی بیا الله خفه شو، جواب لیټ شو. دوی سار له رالل، نبي ته مې ما ته لا اطلاع نه ده راغلې، رښتیا خبرې کوم دروغ نه. بله ورځ مو رانله 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغی، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، ولې چې یو کار وی سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا وی. په دې زه خفه یم، دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا 3 واړه جوابونه والا ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، او دا هغې پیغمبر واقعا بیان شوه، چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین.